په پاکستان کې افغان سفیر څه وکړل؟ ولسمشر اشرف غني ورته څه وویلې؟ څه کول غواړي؟ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل له خپلې دندې څخه استعفا اعلان کړې ده. د کابل نیوز د راپور له مخې عاطف مشل خپله استعفا پاڼه ولسمشر غني ته هم لیږلې چې ولسمشر هم قبوله کړې ده. ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغان سفیر عاطف مشل اړیکې له پاکستاني چارواکیو سره د ډیورن کرښې په اړه ناندریو او په پېښور کې د افغان مارکیټ ملکیت د افغانانو نه ګڼلو په سر اړیکې خرابې شوې دي، چې له امله یې نوموړي له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي د خپلې استعفا وجه په بهر کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکول ښودلي دي، خو ویل کېږي چې له پاکستاني چارواکو سره د ډیورن کرښې په تړاو د ناندریو رابرسېره کولو او په پېښور کې د افغان مارکیټ پر سر د لانجو له امله د عاطف مشل اړیکې له پاکستاني چارواکو سره خرابې شوې وي او نور یې نه غوښتل چې هلته د افغانستان د سفیر په حیث خپلې دندې ته ادامه ورکړي. نوموړي د افغان مارکیټ د ملکیت پر سر را پیدا شوو لانجو له امله د پاکستاني چارواکو په خلاف ټویټونه هم کړي وو، چې له امله یې د ګڼو پاکستاني چارواکو سره اړیکې ترنګلې شوې وي او د افغان دولت ملاتړ هم له ځان سره نه لاره. عاطف مشل پر ډیورن کرښې د اغزن سیم له لګولو سره مخالفت څرګند کړی و او پر خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې ډیورن کرښه هیڅکله د افغانانو جغرافیه او حقیقت سره نشي بدلولی. د پاکستان لپاره پر ډیورن د دغې کرښې د اغزن سیم لګول یو طرفه کار دی چې هیڅ افغان به په اړه اندېښنه ونه کړي. له دغو څرګندونو وروسته عاطف مشل د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته غوښتل شوی و چې نوموړی هم ورغلی و. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښ شوي، که مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.